آریان یون وایي د سرتیرو پر وړاندې له وکیلانو ملاتړ کول ولسي جرګې ته سپکاوی دی. د ولسي جرګې غړي آریان یون وایي د سرتیرو او وکیلانو ترمنځ شخړه کې له وکیلانو ملاتړ ولسي جرګې ته سپکاوی دی. آریان یون چې د ولسي جرګې د شنبې ورځې عمومي غونډې ته وینا کوله ویل چې د ولسي جرګې یو شمېر وکیلان قانون ته احترام نه لري او دا ډول وکیلان ملاتړ کول ولسي جرګې ته سپکاوی دی. په ورته مهال د ولسي جرګې نور غړي له امنیتي ځواکونو په ملاتړ سره وایي چې د یاد کار په غبرګون کې د شپې په 1 بجه بیړنۍ غونډې ته اړتیا نه وه او وکیلان په خپل منځ کې اتفاق نه لري. له 3 ورځو تیرو سره لا هم د کورنیو چارو وزارت ځانګړو ځواکونو او ولسي جرګې کې یو شمېر غړو ترمنځ رامنځته شوې شخړه د بحث وړ موضوع ده او ولسي جرګې د یادې قضیې د څېړلو لپاره یوه کمیټه هم ټاکلې ده. هغه وکیلان چې قانون ته غاړه نږدي او ځان موافق د قانون ګړي او په یو کارت باندې 4 موټرې ګرځي او یا غیر هغه وسلې ګرځي چې جواز نه لري، نو د هغې نه دفاع کول زموږ خپل حیثیت او ابرو نور هم راټیټوي. د ولسمشر نه نیولې تر ټیټ رتبه کسه پورې یعنې عام وګړي هم باید قانون ته غاړه کېږدي او د قانون په مقابل کې موږ ټول یو څان یو. د ولسي جرګې نور غړي له عدلیه او قضایي درو غواړي چې د وکیلانو په تړاو د کورنیو چارو وزارت امنیتي معین وروستۍ څرګندونې په جدي ډول وڅېړي. د ولسي جرګې غړی خلیل احمد مجاهد بیا وایي چې د یاد کار په غبرګون کې د شپې په 1 بجه بیړنۍ غونډې ته اړتیا نه وه او وکیلان په خپل منځ کې اتفاق نه لري. کوم مشکل چې د وزارت داخلیه او د وکیل صاحبان ترمنځ پیښ شوی دی، زه غواړم پر دې خبره وکړم. اول خو موږ باید دا مشکل دونه غټ کړی نه وای، د شپې پر 12 بجې مو جلسه لیولې نه وای، او بیا کوم دا کار هم وکړي باید په اتفاق پاتې شوی وای، په یو اتفاق په یو اتحاد پاتې شوی وای. د یادونې وړ ده چې له دې وړاندې د کورنیو چارو وزارت امنیتي معین خوشحال سادات د ولسي جرګې یو شمېر غړي تورن کړي وو چې په زغروالو موټرو کې ځانمرګي او نشه یي توکي لیږدوي.